وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الذين مسلمانان صرف هغه کسان دي یقیمون الصلاة چې منځ قایموي ومما رزقناهم ومما او د هغې نه رزقناهم چې موږ رزق ورکړی ينفقون خرچه کوي اولئک هم المؤمنون هم دغه خلق مؤمنان دي حقا په حق باندې لهم درجات د دوی دپاره درجې دي عند ربهم د دوی د رب په خوا کې ومغفرة او مغفرت ته ورزق کریم او د عزت رزق دی. په مخکینی آیت کریمه کې د مؤمنانو صفات بیان شو چې د هغې زیات تر تعلق د زړه د دماغو سره دی. د هغوی د الله تعالی نه په زړه کې یره سیوا ده او په الله باندې ایمان مضبوط دی، په الله باندې بروسه ساتي. د درې وړو څیزونو تعلق د زړه سره دی او د دماغو سره دی. او په دې آیت کریمه کې چې کوم صفت بیانېږي د مسلمانانو نو د دې تعلق د عمل سره دی او د کردار سره دی او د بدن د اندامونو سره دی. الذين هغه خلق یقیمون الصلاة چې منځ قایموي. اقامت الصلاة د دې معنی د مواظبت الصلاة د منځ پابندي چې 5 وخته منځ دی یو هم پکې قضا نشي. او د هغې نه علاوه که څه نوافل انسان شروع کړي دي د هغې باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي احب الاعمال الی الله ادومها وان قل. د الله تعالی د ټولو نه خوښ عمل هغه دی چې هغه دایمي وي، په هغې کې چوټي نه راځي. وان قل اگر چې لږ شانتې عمل که لږ هم وي خو پابندي پکار ده. نو یقیمون الصلاة منځ قایموي یعنې پابندي کوي، په مانځه کې ته قضایی و کوتاهی نرازی. او یقیمون الصلاة منځ قایموي نو د دې مطلب دا دی چې د صحت د منځه خیال ساتي، په منځ کې ته غلطي نرازي. او یقیمون الصلاة منځ قایموي مطلب دا دی چې د منځ د حسن هم خیال ساتي. د منځ ښایست دا دی چې هر رکن صحیح ادا شي او په ټول منځه کې الله تعالی ته توجه برابري. یقیمون الصلاة چې منځ کله انسان قایموي د منځه یو مقصد دی. ادا د سورة طه کې دی اقیم الصلاة لذکری. موسی علیہ السلام ته الله فرمای چې زه الله یم اننی انا الله لا اله الا انا، زما نه سوا د عبادت څوک لایق نشته، فاعبدنی زما عبادت کوه. واقیم الصلاة لذکری او منځ قایموه زما د یاد دپاره. نو منځ دا د الله تعالی د یاد د ټولو نه جوور عمل دی چې په دې کې د الله تعالی په یاد کې انسان ورکیږي. داسې یو عمل دی لکه انسان دی او دسو کې بیا روان شي جومات ته، نو یو خاص پابندي ده. او بیا چې جومات ته راشي نو د ټیم لږ ساعت انتظار هم وکړي، دا دویمه پابندي شوه. او په دغه لږ وخت انتظار کې هم د الله تعالی ذکر وکړي او بیا ودرېږي او لاسونه اوچت کې غوږونو پورې ویسي او بیا نیت وتړي، نو ډېر په خاص طریقه باندې الله تعالی یاد. بیا سبحانک اللهم وایي، د قرآن تلاوت وکړي، سورې فاتحه وایي، د هغې نه بس الله اکبر نو راښکته شي رکوع ته او سبحان ربي العظیم وایي. نو د الله تعالی یاد دی خو ډېر په جوره طریقه باندې. بیا اوچت شي، بیا سجدې له لاړ شي. نو سجده یو داسې عبادت الله تعالی را لېږلی دی چې دا انتهایی د انسان د عاجزۍ عبادت دی چې د خپل تندی سړی راواخلي په خاورو کې کیږي. نبی علیه السلام فرمایي چې د سجدې په حالت کې به قرآن تلاوت کوئ نه، ځکه سجده د انتهایی د عاجزۍ حالت او قرآن د الله تعالی کتاب دی، دومره په عاجزۍ کې تلاوت نه دی پکار، مکروه دی. نو خلاصه دا ده چې منځ د الله تعالی د یاد ذریعه ده. او کله چې انسان الله تعالی یاد کی فذکرونی اذکرکم، تاسو ما یاد کی زه به تاسو یاد. او د الله تعالی یادونه دا ده چې هغه د بنده امداد کوي، نصرت کوي. الله تعالی یاد دا ده الله چې بنده یادوي چې په ده باندې رحم وکړي، د ده ګناه معاف کړي، مغفرت یې وکړي.
د الله تعالی د طرف نظمون یادول دی یو غزمون یادول دی اسی سبحان الله الحمدلله سکول نشو صرف ذکر اسکار یو د الله یادول دی چې هغه مونږ یاد کی نو چې مونږ یادینو په رحم په فضل په کرم په مغفرت او په امداد په دې سيزونو باندې مونږ یادې دا د الله تعالی د طرف نه یاد دی ومما رزقناهم او د هغه څه چې موږ رزق ورکړی ينفقون خرچه کوي دا د مسلمان یو ډیر بنیادی صفت دی زکه د پیسې مینه چې دنو دا په قران او په حدیث باندې مکروه ده دا نه د پکار او د خپل مال نه سنه خرچه وستل زکات او صدقه کول د دې بنیادی غټ مقصد دا دی چې انسان الله تعالی ته څنګه خپل بدن سپاري دا سه الله تعالی ته خپل مال مو سپاري د الله تعالی د دین د سربلندۍ لپاره او قران کې الله تعالی فرمایي وانفقوا مما رزقكم الله تاسو د الله تعالی د رزق نه خرچه وکړئ او ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه خپل لاسونه یا خپل ځانونه په قسم باندې هلاکت ته مغورځوي مقصد څه دی jihad چې دنو د پیسې په زور باندې کیږي دا سورتونه مستقل د جهاد باره کې دي نو جهاد کیږي د پیسې په زور باندې نو چې کله پیسې مسلمانان خرج کوي او باغې باندې اسلحه اخلي او پیسې خرج کوي او باغې باندې مریضانو له دوی غستې شي پیسې خرج کوي باغې باندې مجاهدینو له خرج خوراک ترتیب کولې شي د سورلۍ ترتیب کولې شي نو دوی به جهاد وکړي او کنه پیسې نه خرج کولې نو بیا جهاد نه کیږي او یا پیسې لګي خلار ته خطا ده هغه چې کوم د جهاد سيزونه دي رسته بتاو ستراشي سوره توبه کې واعد د سوره انفال کې دی واعد لهم استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله پیسې به خرج کوي خدا سي اصلاح به پیدا کوي چې دشمن تیریږي نو اوس په دې زمانہ کې که څوک اسو تور پیدا کوي نو دشمن نه یریږي او په دې زمانہ کې که څوک کلاشنکوف هم ساتي نو ټیکنالوژي دومره ترقی کړې چې د دې نم د چایره نشته نو پیسې به خرج کوي په داسې اسلحه باندې چې داغه په زور باندې دشمن یرول شي چې داغه تسترګس وځي نو رزق با خرچه کوي الله به ته یادي او پیسې به لګي په اسلحه باندې د جهاد د لپاره اولئک دا خلق هم المؤمنون مؤمنان دي حقا په حق باندې صحیح مسلمانان اسه خو مؤمن هر هغه سړی دی چې په زړه کې دا یقین ساتي چې الله داغه رسول او داغه فرشتي د په حق باندې دي داغه کتابونه دغه خبرې دي ایمان مفصل کې چې موږ وایو دا سه هر سړی مسلمان دی خدا حق مومن هغه ته وی چې داغه کردار هم د مسلمانانو اوس موږ تاسو په دې دور کې مسلمانان یو مجموعي سطح باندې خبره کوم خو د مسلمانۍ یو عمل دی چې هغه ته جهاد وي هغه د ټولو نه پاتې دي نو چې هغه پاتې دي نو مسلمانان 55 ملکونه دي شپږ 50 هغه ټول ذلیل دي او ټول خوار دي او باغ زمانہ کې 310 لسوق او غوی داسې عزت چې قیصر روم وی کزه د محمد سره میلاو شو نو زو لخفي وینځم نو هغه وخت کې هغه عزت ولې وسکه چې غوی جهاد کو او مونږ کار د ایمان پرېخه د مسلمانانو چې کار د مسلمانانو پرېخه نو مونږ داسې ذلیل شو لکه هغه وخت کې يهود ذلیل او داسې ذلیل شو لکه هغه وخت چې مشرکین او مجوس ذلیل قاری طیب صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي او زمونږ عقیده او ایمان په حق دي خو عمل هم نه حق دي او د يهودو عقیده او ایمان نه حق دي عمل حق او جهاد ته تیاریم کوي جنگ ته او بیا په موقع باندې چالم چلی جنگ هم کوي او موقع ته ګوري مناسب د جذباتو په بنیاد نه دی لګي او مونږه یا یو طرف ته ناسو د جهاد تیاری نشته یا یکدم په جذبه کې راشو ټوپکو بلاس یې لیندو بلاس میدان ته وز ولته بزن چخلې نو زمونږ کار حق نه دی اگر چې ایمان هم حق الله دې زمونږ کار هم حق لهم درجات د دوی د پر درجې دي عند ربهم درب په نسبان دي اني جنتون دي ومغفرتون او مغفرت ته کسه کمه زیاتې شوی حدیث شریف کې راځي د شهید د پاره الله تعالی ټول ګناهونه بخي سیوا د قرض نه نو لهم مغفرتون د دوی د پاره مغفرتم دي ورزق کریم او عزتمن رزق ته دا سه رزق ته چې دی وبکه خوشاله او دی به خلکو ته درون ښکاری په دنیا کې هم او په آخرت کې هم الذين خلق يقيمون الصلاه چې منځ قائمي ومما وضحغن رزقناهم چې موږ رزق ورکړی دی ينفقون خرچه کوي اولئک هم المؤمنون هم دا خلق مؤمنان دي حقا بحقا لهم درجات د دوی د پاره درجې دي عند ربهم پنځ د رب د دوی ومغفرت او مغفرت ته ورزق کریم او رزق ته د عزت والا